بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، د هغې رونو دپاره چې هغوی ډېر زیات د مشکل والا کار کوي. بعضې نمرونه کار کوي خو لیکن ډېر زیات مشکل کارونه کوي. لیکن که په سحر وختي کې دا وظیفه صرف کم از کم 100 کرته دا وظیفه وکړي او بیا د هغې نه پس هر یو مشکل کار ته ورمخکې کېږي، الله جل شانه به د هغوی تمام مشکل کارونه اواري اساني به. د دې نه علاوه که یو کس یعنی عملی کار کوي یعنی مزدوری کوي، لیکن چې په کم یو روزګار کې مزدوری کوي نو هغه روزګار دته یو ډیر مشکل ترین کار دی، دته ډیره سخت په هغې کې په روزې ګټلو باندې. نو که هغه خو هم دا وظیفه شروع کړي، طریقې درته ښیمه، هغه هم که دا وظیفه شروع کړي د یا مقتدر وظیفه، نو هغه ته به هم هغه خطرناک او هغه سخت نه سخت او مشکل نه مشکل کارونه الله جل شانه آسان کړي. دې نه علاوه که یو انسان په مشکل حالاتو کې گیر شي، بعضې نو وخت کې د انسان په کور باندې سخت حالات راشي، کله د رزق پریشانۍ راشي، کله پکې د دې نه علاوه نورې پریشانۍ راشي. نو که یو انسان په هغه سختو حالاتو کې د یا مقتدر وظیفه په کثرت سره کوي، یعنې ښه ډېرې کوي، الله جل شانه به هغه د هغې سختو مصیبتو او دغه سختو مشکلاتو نه خلاص کړي. الله جل شانه به هغه ته د دې نه نجات ورکړي. او یو کس کاروباري کس دی، هغه چې سحر پاسي نو هغه له پکار دی چې سحر څنګه پاسي نو د پاسېدو نه پس کله خوله مخ لاس ووینځي او ځان ښه تیار کړي، نو د هغې نه پس دی دا انسان 100 کرته دی یا مقتدرو وظیفه وکړي، کم از کم 100 کرته، او که چا سره بیخي ټیم نه نو کم از کم چې 20 کرته خامخا وکړي او د هغې نه پس خپل کار له لاړ شي. هر څومره سخت نه سخت کار ولې نه، الله جل شانه به دې ته تمام سخت کارونه آسان کړي.